ځینې ژبپوهان بیا په دې باور دي چې ژبه نه مري اما کمزوري کېږي. ځینې ژبې د محیط تر بدل او تغییر لاندې ډېر متاثر کېږي. وړوکې ژبې دا د کمزور کېدل خبره اوس ورځو پښتو ته. آیا پښتو یو کمزور یا قوي ژبه ده؟ زه درته هم پوښتنه کولی شم که نه، خو یو پودکاسټ ده. درته څنګه ښکاري پښتو قوي ده یا کمزورې ده؟ زما په نظر څنګه چې باید کار سوی وای نه دی ورته سوی. براوو. یعنی اصل قوي کېدای شي خو کمزوره ده، ځکه چې خلک په کافي توګه خپلې ژبې ته قدر نه ورکوي. مثال دا بیا هم یو پخوانی مثال ده، خو خیر په کابل کې زموږ توسې زموږ ستاسو توجران چې دي بازرګانان پښتانه په کابل کې دوی د خپل تجارت په تریڅ کې څنګه شمیري؟ 1 2 3 4 24 25 124 نمیدونم چه. درسته ده که نه؟ آیا دا یو سم کرده چې ته پښتون یې یو بل پښتانه سره تجارتي کار لري او ته ورته وایې چې دسی ولیکه نوشته که 358 افغانی. دا خو خپل ژبې ته او ستا خپل هویت ته یو سپکاوی ده، ځکه چې په ښارونو کې ستاسو د آینده راتلونکي نسل ځوانان دوی به نوره په پښتو نه شمېري، دوی به په فارسي کې شمېري. مطمئن اوسه په ژبو کې داسې کېږي. د یوې ژبې قدرت، ځواک یا کمزوروالی د خپلو ویونکو پورې اړه لري چې دوی تر کومه حده پورې خپله ژبه په کار اخلي.